ګرانو شاګردانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي تاسې ټول جوړ او روغ یاستئ. تېرې ورځې درس مو په ښه ډول باندې یاد کړی وي، کورنۍ وظیفه مو هم لیکلي وي او د نوي درس په انتظار د تلویزیون تر مخه د کتاب، کتابچې او قلم سره آماده ناست یاستئ. ګرانو شاګردانو تېره ورځ موږ او تاسې په 12 صنف ریاضي کې پنځم درس باندې کار کړی او نن موږ او تاسې شپږم درس باندې کار کوو. ستاسې د کتاب 23مه صفحه ده. تېره ورځ هم موږ او تاسې یو په تواندلای تنوي مفهم شکل کې کار کړی و، چون یوه برخه موږ او تاسې نه پاتې وه، ثبوت و. هغه ثبوت تاسې ته زه اوس کوم. هدف زموږ او ستاسې څه دی؟ هدف زموږ او ستاسې دا دی تر څو موږ او تاسې یو په تواندلای تنهي مبهم شکل وپېژنو. څنګه یې وپېژنو؟ داسې وپېژنو چې ځینې مسایل په لیمټ کې موږ او تاسې سره راځي چې زموږ او ستاسې یو په تواندلای تنهي مبهم شکل یاد نه وي، موږ او تاسې هغه څنګه کولی شو؟ نه شو حل کولی. نو د دې له خاطره چې موږ د دغې مشکل نه بچ شو، باید موږ او تاسې یو په تواندلای تنهي مبهم شکل یاد کړو. راځو موږ او تاسې دلته موږ ته یو تابع راکړې ده. که چیرې وایي د ایکسپوننشل تابع داسې شکل ولري چې لیمټ د یو ایکس په توان د څه شي؟ په توان د وي ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي ای ته، دا وایي مساوي ای په توان د پي سره دی. خو ولې د ای په توان د پي سره دی؟ دا وایي راته څنګه کا ثبوت کا چې دا ای په توان د پي د دې نه څنګه لاسته راځي. هلته راځم. ثبوت په لاندې ډول ثبوت کوو. ښه ګرانو شاګردانو، موږ او تاسې دا اوس څنګه کوو؟ ثبوت کوو. د ثبوت لپاره موږ او تاسې داسې لیکو چې لیمټ د یو په توان د وي کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي ای ته، دا مساوي یو په توان د وي کله چې ایکس تقرب وکړي ای ته، دا مساوي د دې سره. اول موږ او تاسې څنګه کوو؟ د یو ای مساوي کوو د یو منفي یو سره. ای مساوي کوو د څه سره؟ یو منفي یو سره. داسې لیکو. کله مو چې ای د یو سره مساوي کړو نو کولی شو موږ او تاسې دا رابطه په دې شکل باندې هم ولیکو. لیمټ د کولی شي دا یو پیره په خپله مو ولیکي، کومه خبره نشته. یو ایکس په توان د وي ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي ای ته، دا مساوي لیمټ ده. داسې لیکم یو جمع یو منفي یو. هم مې د یو سره یو جمع که هم مې څنګه کتي؟ تفریق مې کتي. هم مې ورسره یو جمع که هم مې یو تفریق کړو. او پر څه شي؟ پر یو منفي یو ضرب وي پر یو منفي یو. کولی شم داسې ولیکم. ګوره یو منفي یو د یو منفي یو سره څنګه شو؟ اختصار شو. کله چې ایکس تقرب وکړي ای ته. اوس څنګه کار کوم؟ دا مساوي کېږي. لیمټ ده کله چې ایکس تقرب وکړي ای ته. یو جمع یو منفي یو مساوي د ای سره دی که نه؟ د دې په ځای لیکم ای په توان ده. د دې په ځای لیکم یو منفي یو ای ضرب یو وی پر دم ای شو. خلاص. اوس راځم دلته. دا مساوي کېږي. دا مساوي کېږي د لیمټ ده. دا په داسې شکل باندې لیکم. یو جمع ای په توان د څه شي؟ یو پر ای کل په توان د وي ضرب ای سره. کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي؟ کله چې ایکس تقرب ای ته وکړي. کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي؟ ایکس چې کله تقرب ای ته وکړي. اوس څنګه کار کوم؟ اوس داسې کار کوم چې دلته زه یو بل تعویض څنګه کوم سر ته رسوم. دا چې ای مو مساوي ده د یو منفي یو سره. که یو تقرب څه شته وکړي؟ ای ته وکړي. که یو تقرب یو ته وکړي نو ای به تقرب څه شته وکړي؟ صفر ته. ولې؟ ګورئ یو په ځای دلته ولیکئ
یو نه چې یو لاړ شي صفر ا تقرب څه شته وکړه ګوره ا مساوي شو د یو په ځای وضع کې یو منفي یو نو ا مساوي صفر شو ا ځکه تقرب څه شته وکړه صفر ته وکړو اوس راځم دلته راځم د دې په ځای باندې زه څنګه کومه قیمت لیکم داسې لیمټ د یو جمع ا په توان د یو پر ا کله چې ا تقرب څه شته وکړي صفر ته او د دې هم لیمټ اخلم لیمټ د وی ضرب ا کله چې x تقرب وکړي ا ته دا اوس مساوي شو ښه دا ټول قیمت مساوي د ای سره دی ولی ما تېره ورځ تاسو ته یو قضیه لوستې وله دلته درته لیکم قضیه داسې وه چې لیمټ د یو جمع n لیمټ د یو جمع n په توان د یو پر n کله چې n تقرب وکړي چي ته صفر ته مساوي ده د څه سره مساوي ده د ای سره صحیح شو اوس څنګه کار کوم دا مساوي د ای سره شو ای سره او د دې په ځای لیکم چې لیمټ د وی ضرب ام مساوي د یو منفي یو سره دی یو منفي یو کله چې x تقرب څه شته وکړي x تقرب ا ته وکړي نو دا مساوي ای په توان د لیمټ د وی ضرب یو منفي یو کله چې x تقرب ا ته وکړي مساوي د څه سره دی مساوي د پی سره دی صحیح شو نو پس ثبوت شو چې لیمټ یو x په توان د وی x کله چې x تقرب ا ته وکړي یو اکسپوننشل تابع ده دا مساوي د ای په توان د پی سره ولې ده ځکه ای په توان د پی سره ده چې د ا په ځای موږ تاسو یو منفي یو تعویض کړو هلته مو قیمت واچو دا رابطه لاسته راغله په دې رابطه کې مې یو ځل بیا تعویض وکړو هغه تعویض داسې چې یو تقرب وکړي ا مساوي یو شي ا مساوي یو منفي یو شي که یو تقرب یو ته وکړي نو ا به تقرب صفر ته وکړي قیمت مې دلته څنګه که وضع کړه چوندې د ای شکل ولاره او هغې د پی شکل ولاره نو ای په توان د پی موږ او تاسې څنګه که لاسته راوړو اوس موږ او تاسې د دې په مرسته باندې د همدغې مثال په مرسته باندې کولی شي تاسې دلته ځان ته یو اسانتیا هم راوړئ هغه اسانتیا داسې دغه حد چې کوم دی داسې لیمټ د یو جمع ا په توان د یو پر ا کولی شي لیمټ یې واخلئ لیمټ ده کله چې تقرب صفر ته وکړي دا مساوي کوي د ای سره او همدارنګې پی مساوي کوي د لیمټ د څه سره لیمټ د وی ضرب یو منفي یو کله چې x تقرب څه شته وکړي ا ته وکړي بیل بیل قیمت پیدا کوي او څنګه کوي سوال حل کوي راځئ یو مثال حل کوم د ښه وضاحت لپاره تر څو تاسو په ښه ډول باندې څنګه شي په دې باندې پوه شي مثال داسې دی ستاسې د کتاب په 23مه صفحه کې یو مثال دی وایي د لیمټ د یو جمع یو پر x په توان د څه شي په توان د x منفي 15 پر 2 کله چې x تقرب څو ته وکړي کله چې x تقرب لا تناهي ته وکړي وایي د دې ځواب څو دی د دې ځواب وایي څو دی دا راته څنګه که حل یې که راته چون دا یو په توان د لایتناهي شکل لري نو موږ او تاسې دا څنګه کوو حل کوو حل په لاندې ډول مثال حل کوو وګورئ ګرانو شاګردانو یو مساوي کوم د دې سره یو مساوي کوم د څه سره یو مساوي کوم د یو جمع څه سره یو پر x سره او وی مساوي د څه سره ده وی مساوي ده د توان کې چار شي ده x منفي 15 پر 2 سره بیل کولای شم زه د دې څنګه کومه قیمت پیدا کوم بیل کولای شم د دې قیمت زه څنګه کومه لاسته راوړم څنګه بیل زه د دې قیمت لاسته راوړم تاسې وګورئ نو داسې کار کوم چې اول پی ته راځم اول د پی قیمت پیدا کوم پی مساوي د لیمټ د وی ضرب یو منفي یو وی ضرب یو منفي یو کله چې x تقرب وکړي چي ته ا ته راځم دلته د هغې په ځای باندې زه خپل قیمت څنګه کومه
وضع کومه خلاص پیم مساوي ده لیمیټ ده ویم څو ده x منفي 15 پر څو پر 2 ضرب یوم ده یو جمع یو پر x منفي یو کله چې x تقرب څه شته وکي کله چې x تقرب لا يتناهي صحیح شو ښه دغه منفي یو د دې مثبت یو سره مطلب منفي نه چې مثبت منفي یو نه چې مثبت یو لاړ شي صفر پیم مساوي شو لیمیټ ده ښه دا چون راخلم په دې کې ضربومه دا چې په هغې کې ضرب کوم x منفي 15 پر 2 په x کې 2x کله چې x تقرب څه شته وکي کله چې x تقرب وکي لا يتناهي ته صحیح شو یوه خبرې ته باید ستاسو فکر وي کله چې x تقرب لا يتناهي ته وکي او د صورت لوړ توان د مخرج د لوړ توان سره څنګه وي مساوي وي نو به د دې ضرایب چې هر شی دی هغه ځواب دی ضرایب او خارجي قسمت یو پر 2 پیم څو شو د پی قیمت مساوي ده د یو پر 2 سره د پی قیمت هم څو دی د پی قیمت موږ تاسو پیدا کړ مساوي ده د یو پر 2 سره نو اوس راځم دلته وګورئ داسې لیکم چې لیمیټ ده یو جمع یو پر x په توان د څه شي په توان د x منفي 15 پر 2 کله چې x تقرب وکړي لا يتناهي ته دا مساوي کېږي دا مساوي ده د ای په توان د پی سره مساوي د څه سره ده مساوي ده د ای په توان د پی سره او دا مساوي ده د ای په توان د یو پر 2 سره پی په ځای خپل قیمت ولیکي یو پر 2 او دا مساوي ده د ای د جذر لاندې دا د دې څه شو اخیری ځواب شو سمه ده ښه نن ورځ لپاره به همدومره بس وي یو مثال به تاسو ته زه کورنۍ دنده درکړم هغه به تاسو په خپل کور کې څنګه کې حل کوئ لیمیټ کوساین ایکس په توان ده یو پر ایکس کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي صفر ته کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته وایي دا څنګه کې تاسې حل کوئ دا تاسې حل کوئ ښه دا به هم درته زه حل کوم دا هم درته زه حل کوم بیا بل مثال کورنۍ دنده در کوم ښه راځئ پی قیمت پیدا کړئ چون دا یو په توان د لا يتناهي شکل لري پی مساوي ده د لیمیټ د ویم یو پر ایکس ضرب یو ضرب وی منفي یو کوساین د ایکس منفي یو کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي صفر ته دا مساوي کېږي دا داسې لیکم چې لیمیټ د یو په کوساین ایکس منفي یو کې کوساین د ایکس منفي یو پر څه شي پر ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته اوس دا مساوي شو پی مساوي شو لیمیټ د دې په مزدوج کې دواړه خواوې ضربوم کوساین د ایکس منفي یو ضرب کوساین د ایکس جمع یو پر څه شي پر ایکس ضرب کوساین د ایکس جمع یو دا مساوي شو کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته دا مساوي لیمیټ ده ښه دا د مربع منفي بي مربع شکل دی کوساین مربع د ایکس منفي یو پر څه شي پر ایکس ضرب کوساین د ایکس جمع یو کله چې ایکس تقرب څه شته وکړي صفر ته له دې ځایه پی مساوي شو د لیمیټ ده ها یو د ساین مربع الفا جمع کوساین مربع الفا سره مساوي ده یا ساین مربع x جمع کوساین مربع x نو کوساین مربع x منفي ساین مربع x په منفي کې منفي ساین مربع x او منفي کوساین مربع د x سره پر x ضرب څه پر x ضرب کوساین x جمع یو صحیح شو ها اوس دا د دې سره اختصار شو کله چې x تقرب څو ته وکړي صفر ته دا مساوي لیمیټ ده ساین دواړو لپاره کار کوي داسې لیکم منفي ساین د ایکس بر ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته ضرب لیمیټ څه ساین ایکس پر کوساین ایکس جمع کوساین ایکس جمع یو دلته هم چې کله ایکس تقرب شي ته وکړي صفر ته وکړي نو نور حل شو منفي دا یو شو ضرب د دې په ځای ساین د صفر کوساین د صفر یو جمع یو دا مساوي منفي یو ضرب صفر پر 2 او دا مساوي شو منفي یو صفر پر عدد صفر مساوي صفر
صحیح شو پیم صفر شو نو راځه حال دا شو چې لیمټ د کوساین ایکس په توان د 1 پر ایکس کله چې ایکس تقرب وکړي صفر ته مساوي ای په توان د پی او دا مساوي ده د ای په توان د صفر او دا مساوي ده د 1 سره. یو د دې څه دی ځواب دی. نن زه پاره همدومره بس. کورنۍ وظیفه ستاسو کتاب کې 40مه صفحه کې 2-3 مثاله دي همدې موضوع پورې اړه لري. هغه ستاسو کورنۍ وظیفه خدای دې وکړي چې تاسو په دې باندې پوه شوي یاستئ. زموږ هدف د یو په توان د لایې تناهي مبهم شکل په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ په هغې باندې څنګه کوي مثالونه حل کوي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.